چې ابرهه را روان دی په ډېر تکبر او غرور سره او د الله خانه کعبه روانې چې د عرفات د غونډې نه سړی را روان شي او د مزدلفه مبارکه ته نږدې شي د دې په مس کې یو پل راځي دغه ځای ته وادي محصر وایي دی وادي محصر ته د فوج را ورسېد پړوی واچو عبدالمطلب سے ورپسې راغی ځکه د دې فوج د عربو د سردارانو ګډي بيزه او خان په دې باندې داکی شروع کې دې قبضه کړی دي د عبدالمطلب صاحب هم 200 خان نیولې دي اور پسې رالو چرای دې په خپل غدیو مسلک باندې وادي محصر کې ناشته کسانو ته وی دا څوک دي دا خډیر ناشنا وجود لري او ته وی دا د عربو یو سردار دی او د نام عبدالمطلب دا عبدالمطلب ته عبدالمطلب ولی وی دا مطلب د چاچاو تریو او ادب و تعبد وی عبد غلام دی خوراشا نو د عبدالمطلب سے دا نوم چې دی د مطلب غلام نو دلته وته دا نوم عبدالمطلب شو دا عبدالمطلب سے ابراهیم ابرها و تودرید ډیر تعظیم وکړه ویرازه کینه وی څنګه را لسه ورته وی ابرها ورا ز خبر شي ما چې تر روان شي د الله کور پسې خطر اغلی استافو لگی شوی دی پلار کې شکی ډاکی شروع کړی دی زما 200 خانی نیولې زرا غلی ما خپل او خانو پسې مال خپل خان راکا د دې ابرهات تنزی خنداو کا الکه تنزی خندا پیږي ابرهات چې دا سو کته نو تنزی خندې کو دا خله پټه کې لکه سړی چې داسي تنز مشه دا تنز یو ک ناغور ته وی وا ابرهات تنزی خندا دی ولې وکړلا وی زکه می وکړلا چت خزان ته دارب یو لوی سردار وی ماویک زمان خانہ کا بخلا سے بیت اللہ شریف را نخلا سے اغورتویو خان شدی اغزما دی بیت اللہ شریف شد اغب بیت اللہ دا اللہ کور دی اغب بیت المطلب ندا داغی خالق و مالک شتا پخپل بانے بے رب العالمین انتظام کیا اے برحائے داغی حفاظت با اللہ کے حمال دی وقت خپلو خان راکا یک دمی ورطوی دل خپلو خان ورکے او خان ورلا ورکے چو خان ورلا ورکو دیر آگے مزدلفہ مبارکہ مزدلفین بیا چه رازی رازی نو دا چمرات راشی دا دین چه رازی رازی عزیزیه راشی دا دین چه رازی نو بیا دا دری غرونو پا مسکی دری سرنگان دی پا دی چه راپوری زی بس بیت اللہ شریف مناره بخکارش ایسا کسان خدای سبحان اللہ وی توی گی نی بس و تخکارش وی او ایسا کسان چی خبری کی خلقو بدن سبحان اللہ وی لیزا او دی بعد کسانو نقد سودا دقا سے کس زمام خوکی دا نقد سودا بیدار شئی دا بیت اللہ شریف مبارک تا عبدالمطلب سے برانا نواتا اوے دا کابی غلام مبارکی خکل کا اور رب العالمین تویے الہ العالمین خداوندی کریم آئے یا اللہ ابرہارا روان شہدے وادی محصر ترار سے دلے یا اللہ شپیت ذر لخکر ورسری دیستا کوروانی بیت اللہ شریف بسرا غلے یا اللہ کے دغ فوج پہ بیت اللہ شریف رالے یا اللہ کعبہ مبارک لٹا لٹم نرسی فوج دیر دے اوے عبدالمطلب صاحب دا اللہ دا عذابونو نا خبر نو اے اے چیدہ خودے سنگ عذابون دی وچی دیویلا دلتا برہا شروع کے خانہ کعبی مبارکی دوادی محصر نامزدلفی مبارکی طاقت تی چی دیا گا پاسے
چه اتشا بیدار شای دا گوره دا لوب ٹوکو ٹیم ندے اگر حیوان کے دمر لوے اثر دے پدا غڈل کی نفیل یو سڑی دے اگر مسلمان دی یک دم رال لو دی حیوان تا دیتی تے وکی ویلا چھے اے محمود تی تو خو پالوان تے تو خو پخپل زان بانے غاوے خو یاد ساتا تابوزی دا برہا دا اللہ کو روانولو دا پارا بیت اللہ شریف رانولو دا پارا ور پام کو دا اللہ مقابل ډیر ګرانه دا نفیل ورته وکه دا خبره وکا بس حیوان کم دو ناصرو چې پای ابرها پار چا ورزم خود په قربان نو ورزم په ارچا به ورشما خود په کور نو ورزم نو ناګه با دغه محمود تی چې دی دا بسم لاستو او دا پکې مشورو چې دی بسم لاستو نو شاته واپس ټول چې کوم نیو اغاتیان سم لاست پولاتیان واپس سم لاست حیران دی ابرها چې دا لکه ما ملو شو شهاتیان نزی دی خو مونگ پا دی بانی مقابل کو او چی دی نزی نو حالات بل شاندو دل تا دی پا دی بانی پا دی مسئلہ کے گرفتار دی علتا رب العالمین جل جلالہ نظام تو گورا دا سمندر دا غارن آئے اللہ دا بابیل مرغیرہ والزولی ایک ویلی نور آئے داسی عجیب مارغان دی عجیب مرغے بعضی علماوی چی دا خافرکان چی دا شپی رازی دادی یا تو تکر کی تی مراد خدا رازی تو گورا کافرانو چی سو نجازو نجوڑ کری دی نو دا دی ابابیل مرغو پا شکل بانے جوڑ کری دی دا ابابیل مرغے دی تو گورا پا افغانستان کے او پا عراق کے او پا فلسطین باندے دے ظالمانو چکم بمون دا پاسرا غرزول بی باون دا سے بم باو دو نخرز بیو کا چلان دے زمکی نبیو بروخ کی دا اللہ ہے عجیب نظام قدرتو نوورے دلتا دا اللہ پاک جل جلالہو دا ابابیل مرغے چراوالو زولے دا دی تنونو دا دی دا بم قیمتو وزن تنونو او دا اللہ بم چیو اگا دا مسرو دا دانے نا برابر دا چڑی دا دانے نوڑو کے دا نسکو دا دانے برابر بمو وزن دوم رسپکو اللہ خی اللہ پاک خی او تفسیر ابن کثیر حافظ عباد الدین ابن کثیر مبارک فرمائی وہ یہ پا ہر بم بانے دا ہر کافر نامہ دا پاسلی کلیوا برن بے رو غرزولا ابابیل مرغے رو رسے جازو نجید اللہ رو رسے دا آئے ہائے ہائے خودے چیو غواری کنا خودے چیو غواری نمرود یوزل ابراہیم علیہ السلام توی ویزا خودے ماں اور دوے گورا زما دا خدای پاک دیر کل مخلوق دی فرش لخکری دی اگوی ذکر دا خدای دا لخکر خلق مقابلی ترابار کا اللہ اور دوی پریدا دا خدای لخکر سر مقابلن شکوی نراباری کا اگا اللہ توی اللہ وی ارسنا خبریں مچا غسویلی دی اب استاو دا اگا مکالمہ دا خو خیر ابراہیم علیہ السلام مقابلہ و سرخا مخام کول غوارے یا اللہ داخکری دیر نیک کینو چه داخکری تی لگ مچ کنو خبای لیکن چه دیر زیادے حدون اکراس کا اللہ اور توی دگا مخامخ اگورا چه کم معمولی گوندی سرنگ دے پاگے کے معمولی گوندی سوری یو کانے پروت دے بدقل تزما پوچ دنن دی پا نرے سڑکی خدا دالا کم پوچ دے اپا که دا ماشو پوچ پروت دا ماشو ندی دا ڈینگی چه دا ڈینگی ستا ہوئی دا امدقه توی که دا خود دا ڈینگی زمون دی مسلمانانو سر گزارکی سر ابتبا او اگی سر اسم کار کهو دا صرف امتحان دی دا ڈینگی دا خود امتحان دے پدے بندگانو باندے ڈینگی اوشی سڑی تبئی قلاری گی نا او جائے سپی نوی نوچی گی
چې انسان سره د سپینې وینې قدر پیدا شي چې سپینې وینې څنګه قدر دی بدن دې صحیح دی د دې کم قیمت ته چې کله د باندې ډریپ خیږي ته به کمیږي چې ډریپ په خوا کې بیا بخیږي نو بیا به زغلې بیا چې تا ته د خپل بدن قیمت معلوم شي چې الله تعالی څونه ښکلی بدن درکړی الله دې موږ تاسو کې د دې بدن د دې ښکلې نعمت قدر پیدا کړي قسم په خدای چې کله دا بدن پاسېږي او پاسېدی نشي نو د خپل ارمان به کې د بدن ارمان به انسان ته دا بدن د الله عظیم نعمت دی خو د دې قدر د الله زموږ ستا په سینه کې پیدا کړي لږ دوړه د اخلاصه قدر یې څه شی دی قدر یې دا دی چې موږ ته د الله او د نبي خبره ومنو هغه یې موږ کوو موږ یا الله ډېره ښه ده تلاوت کوم بیان نفل کو نفل بم کو د الله او د نبي تابعداري وکړو والله رندقه د الله او د نبي تابعداري نصیب دغه ماشي چې په دغه سوري کې دا نمرود د پر راغون شوی دی او دون جلتی دا چې څوک بدات کړکې لر کوي دروازه نه یو پکې ګډ ماشي دی هغه وی یا الله دا واړه واړه خپې الله ته مخامخ کې چې خدایا نمرود له خود غټ غټ کسان فوج ورولېږي د ماشونه خو زه خو ډېر زیات چروانې مې نو دا یو معامله مې کار نه کوي ان دا یو وزر داسې پلان دی روانې خو ما دا نمرود لږ پرېږده دا چې اوچتې اوچتې خبرې کوي دا راته یو څو منټو له پرېږده یاره خدای دې مته د الله د عذابونو نه بچ کړي چې دې خدای راونیسي په ګوډ ماشي چې ته تلپونه وې ایمان چې دې راونیس الله اکبر ابراهیم علیه السلام راغی او چې کوم وخت را دغه کا ماشي تعالی وای بس استا کوم انتخاب د ته د نمرود د پاره شوي نو دا نور ماشي ته په جلته را روان دي او دې چې تر وته نو دې په داسې پترس روان دي یو وخت کار نه کوي روان دي او چې کله ابراهیم ولار ابراهیم علیه السلام ته وای هغه د خدای فوج دي کم ځای زرکا کنا چې وې کته د ماشو بنگار شوي دغه د ما د خدای فوج را ورسید ناغه بو سره سم کار کو فوجي باندې بد پاسه کیناسنا چې بدن باندې به سونه مزغو سرمن و رګونا ټول به تراخ کلو دا خېټه به ته ډکه کوته شډان چې بپری وته او بوال وته هغه داسې ماشي غونډه غوخه به تراخ کا ماشي بتلار بیدار شي وی پدی دوران کې رب العالمین جل جلاله عجیب قدرتونه دی او شان دی بچ نمرود داسو کته چې دا ډانشي غورځيږي ویني تسکی بدوي خپل دو پر دی هغه ګډ ماشي په سیری چې د خدای دشمنه ته خو وې زه خدای بکدا دا خدای داسي چې دا لمنه فرار کې رواني خدای دې ته وای ګډ ماشي واپس دی روان دی چې د الله دشمنه کوم ځای کې مرانه پټيږي تاوی چې زه د خدای مقابله کوم الله اکبر او پسې روان دی چې کور ته ورسېد بیبي ولا رامنډه کې نمرود ځان ته خدای او صاحب سادي بیبي خدا سیدا وی خدای ته خدای وي ته صاحب ساشي کاته دې څنګه دا غوته شور مکه او معاملې بل څنګه وی ولې فوج می ټول تباہ برباد شو وی د څه د وجنه دا الله فوج راغلی وی سسم ماشي غوندیو چې سړی باندې بکره غونډه غوخه ارشه به اعتراف ک نو د قما شراغ د شیشي بار کې ناست نو دی زنانه ورته وی چې دا څنګه وزري څنګه خپې څنګه نو دی بار ناست نه زنانه چې دا ناقص العقل عقل ډېر کمزوري جی عقل ډېر زیات کمزوري نشدا سراله مخامخ نو هغه نمرود وتوی راشه دا ماشي نو ماشي اخوا د سکی دي نه ورکه او کنه د بای زنانه خو بدقه منی کړه الکه پیګه کړه او کنه زنانه چی خو خيار کړه نو تاسو هغه وخت نه پکار دی هغه طرف نه دې نه لور ول دې طرف نه ورکه نو به شیشه ماته کنو بس ماشي تلار کولاو شو ماشي تلار کولاو شو ډایرک راغی د نمروز په میته نه وته او رفتار کوي مازغو ته ورسید یو وزر او د خپې به خزولې نمرود لیوانه کلیوانه درزار
په ایمان چې په وخت کې د سره میګی نه نو بیا به خوب وکي میګی دا خو ته خوب را شوکه کړ ما چې سویمو ته ننوتې وې ما سو ته رسېدلې وې بیبي ته وایي بیبي راشه وی ها وی دقه ځای مخامخ چپړه چې د کومه پرته ده هم دقه ځای را باندې وه چې بل ځای ونه وې نو ښځه به لګیا وه ټسه 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 هر ماښام سبا ماسپښین ټیم معلوم نه دی بس ښځه ورته غریبه ناسته وه هغې وي زه به نور څه کار کومه که نه تا به ټسومه لکه زما په خبره پوهېږې که نه زما څه بل څه کار شته که نه زه به تا ته ما ټیکاغې شي چې تا به زه ټسومه وی خاوند دا ما ته ډېره ګرانه شوه دې له یو نوکر ونیسه پیسې به ورکې الله وی ورېږه صبر وکړه اکس ته وی ډیوټي دې ولګېده وی څه وی بل کار به نه کوې چې زه ته اشاره کوم دا ځای به په مزه مزه ټسې دا سوال به راکې هغه وی به دا خو ناشنا ډیوټي راله خدای راکړه وال خودونه کړم د د خدای دعوه کړې وه الله پاک په چپړو باندې په خلکو ټسو یا الله یا الله یا الله مونږ ستا د غیظ او غضب نه بچ کړه خدای مونږ ستا د عذابونو نه بچ کړه هر وخت د الله د عذابونو نه امان غواړې ما ته څه ګورئ رب العالمین نظام ته ګوره خادم چې کوم لګیا دی غم تنګ شه چې دا خو شپه ده روز ده والله د خو دې خو زه تنګ کړم دا خو په پیسو هم ګرانه ده دا وحل هغې یې تنګ کړه ګورئ یې هغې یې تنګ کړه ما یو شپه ورته نښته نو بس هم دا مازغې تېره وکړه چې سبا غې راغلې وي څنګه چې شوې بس یاره بس وي سړي معاملې بس ختمه شوې ده نمرود الله په دغه قهر باندې تباه کړه دا الله ښیي چا د خدای مقابله چا د پیغمبرانو کړ چا د صحابه مبارکانو کړ چا د خانه کعبې مقابله کړې ابرها شویته زره لخر را روان کړي بیدار شي چې د الله بابیل مرغې راغلي ایګلونو علی ابن کثیر مبارک فرمای بمنور سره دی یو بمبه په یو خلکی یو په یو پنج کې بل په بل پنج کې اورانو دا الله تعالی جل جلاله دغه فوجان او دغه بابیل مرغه لاند بیرو غرزولا فوجی نبوتا اتی نبوتا لاند زمکی کے بے رفتار شروع کھڑلو نو اومی زمکی پورے بدا اللہ پاک جل جلالہ دغبم رسید لوا دغبم بلاندی ومی زمکی پورے رفتار کو فوجانم تباشلا یو ابابیل مرغے برہا پسیدہ برہا یمن ترا مننے ویا دا مرغے ور پسیدہ چیئے دا اللہ دشمنا تاخوے زخانہ کابروانو ما بیت اللہ شریف رانو ما خانہ کابروانو ما ادرے گا اسو دا اللہ تعالی خانہ کابدروانہ کا کدے پاتے کا پلار کی ورطا چاوی و برہا پوجان سشلو حاتیان سشلو وی شور مکوی دا سی عجیب غند جازو نراغلی و بابیل مرغے بمون بیرا غرزول چی دا نسکو دا دانے برابر وا دا شنی دا دانے نوڑو کی وا او دا مسور دانے سر مقابلہ کی وا او پا ہر بم دا ہر کافر نام دا پاسلے کلے وا چی برن بیرا غرزولا فوجی نبوتا تی نبوتا او دا اللہ تعالی دا غبم بلان لیو ومزمکی پوری رفتار کولوا کور کی وتا خلقم وی شي دالا څنګه شو چې تاسو ټول تراو تقدیر هغه فوجانم تباشو نه یو ابابیل مرغه ورته ناستو یو څنګه په دا خړ کې نیولې وا او د ابرها نامه په د پاسه لیکلې وا اے شیطان شو دی وتوی دغه مخامخ مرغه داشه مچ داشه مخامخ چره را ورزولا ابراهام الله پاک مردار ک زمون باز علماء وای او شکل د فوج الله تبا کا نو د ابراهام د نیمه غوخه د یری نسا شوی وا دا نیمه غوخه د ابراهام بالکل سخاوه یمن پوری دا الله جل جلاله اغا عذاب شولی دو بس بالکل لیونه کېدو چې دا لا کومه معامله را سره وشوه بهر تقدیر ګلونو یا ساته ابراهام الله تبارک سورہ فیل ملاو کلا اے الله پیدا سمندر د غارینا بابیل مرغه را والو زولے بے اللہ پاک دا سکا
लकसंग चिदा जनावर पखुड़ के गया उजवी और दखुले ने रो गुर्जी दक से सुन्नत अल्लाह पाक जल्ल जलालहू जोड़ द पैगंबर मुबारक द पैदाइश न मख के अल्लाह बरहा तबा क दी वजह सवा ते गुलनो द वजह दायरा छेदा खान काबी मुबारक की दुश्मन में तबाह कर लो खुद जमात दो कौन सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए दे बीबी आमिने की मुबारक लरा रवाने छिदा ब्रहा दुश्मन तबाको मद नबी दुश्मन मम तबाको मा अगर दुश्मनान बोल नेस्तो नाबूद कमा और चिचा वसर मीनो कनो जबो सरदार शिबरी ने मीना को बेदार शेजी खाना काबा अल्लाह पाक द गजालिमानो न महफूज पामन के बचो सातला दा खातिर और बरकत द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक अज़े गुलनो सरवर कौनेन मदीने मुनव्वरी जानान मुबारक शिकल पैदा किए बीबी आमीना मुबारक फरमाई शिकल सरवर कौनेन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक अल्लाह ताला माल राखोड़ो पखोर पदी वालू ने मिली दी अल्लाह मुकर्रबी फरिश्ती द मदीने मुनव्वरी द जानान इस्तकबाल लरागलवे छिलक में बरकत नूर फरिश्ते वलाड़े छिबर म्यूकत नूर फरिश्ते वलाड़े आसमान फोरी फरिश्ते रसेदले खुशिकला द गुल मुबारक और अल्लाह द सार द सुन्नत टीम ने शल्मीन तो सलोर बजी चिज़मुन उस्ताद सो नामदार पैगंबर मुबारक द बीबी आमिने गिलारा रवान ले हुजूरी पाक मुबारक द दो कोनो सरदार मुबारक रा रवान दे इमामुल अंबिया मुबारक रा रवान दे वजूदे सलात व सलाम पे माँ बीबी आमीना मुबारक हुई माँ बीबी आनी उली दिली सो की बीबी हवा मुबारक आदम अलैहिस्सलाम बीबी माँ दाबल सोक दा बीबी सारा मुबारक दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीबी दा दाबल सोक दा बीबी आसिया मुबारक द फिरौन बीबी दा दाबल सोक दा बीबी मरियम अलैहिस्सलाम मुबारक दे ईसा अलैहिस्सलाम मोरा ए बीबी आनो ए सलराल लई वरतोई मुंदी लरागली वा नन पर जन्नत के अल्लाह इला लगोली दे छिद जन्नत रेदवान द जन्नत तमामी दरवाजी खुलो का और जहन्नम दारोगते भी जहन्नम तमामी दरवाजे बंद का या अल्लाह दावली तासो खबर ने महबूबी करीम मुबारक द बीबी आमिने की गिलारा रवाले वे मुंग अल्लाह तो विची अल्लाह तनंदो न खुशाले मुखुद अगर नबी लाल तौलेगा अल्लाह वे खुशाले मजद मद नबी इस्तेकबाल लाड़ से बीबी आमिनी मुबारकी मुस्ताद नाज़रीन बची इस्तेकबाल लरागली हुए बीबी आमीना मुबारक फरमाए रीज़मा सिन की मामूली गुंदे दर्रालो ओए मत यो प्याले आकड़े शुला आगा प्याले की पेरी मजीदार छिमो कतो रंगी स्पिंदे माविक दुनियावी पेरी खुद दुनियावी नु जन्नती पेरी खुशी हर कल माँ पागी बानी पिली शुंडी मुबारक की खोदली खुशी कल गुट में मरे तीर कुलो ज़बियात दर न खबर शिवनी माँ खुशी उम्मे कतो स्तरगी में कुलो कले नुज़माद नाज़रीन बची दे इस्तिक़बाल मुबारक दच सोन फरिश्ते वलाड़े नुज़माद मदीनी मुनव्वरी द जानान द चिहरी नरणा गाने रवाने महबूबी करीम मुबारक पैदा और हुजूर मुबारक आए दोनों मुबारक रणा गानी मख मुबारक कोली छिमाद दो कोनो द सरदार द मख मुबारक परणा गानो माले द शामो द रूमो द किसरा महल्ला तुली दला द किस
د حضور پاک مبارک پر اتلو باندې د کسرا دولس برجونه سردلان درا پریوت لوی محلات را پریوت او دا سرانه کولا چه بی بی آمینه مبارک وی زو تا حیرانو ما پی دروم او دا شام او دا کسرا محلاتو لیده دا سرنا دا حضور پاک مبارک دا چہرے مبارک نروانوا عبدالمطلب مبارک چیزی دی کعبہ مبارک کی دی پدغ دوران مان لے دے مبارک ویشی ماں کعبی مبارکی تو قتلا نو کعبہ مبارک دا مدینی منوری جانان تا پسلامے موقع تجدا سے سلامی شمائی چی اللہ دا ساجب حالات بہر شما دا کعبی مبارکینا دو دا امیرامن نکلا خوشرال مخفل دروازہ میں اٹھکولا دروازہ رات کلو شلا نبی بی آمینی دا محبت و دا منی آواز راکا محبت آواز راکا جی بابا جانا اچھی ولی جراشا کم بچی جی پا مشوبہ پا نوجوانے کے عبداللہ سے وفا شیو زما خاونو استا بچیو راشا آف کا بچی لدے خودیدہ سے نازنین بچی ورکلے دے چیزوین چی پا کائنات کے بیدہ سے بچی بل چالنی ورکلے دا سے بچی بل چالنے دی ورکلے وچی اگر آمن ڈکا اے دو کون سردار امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکی ولید چی دا مدینی منوری جانان تیدا سے نظر واچو عبدالمطلب سے بمواز ورک وطوی بی بی آمینی مبارک تام دا سے بچی ندی دلی خوزما عمرم دا سو نبر شوی دی دا سلو کالونا نن تاریخ پوری مادا سے چی حرچ تلی دلی چدا اللہ سنگ خیستہ مخ دے سونا خیستہ انسان دے چی اللہ جل جلالہ ستاسو غیگی مبارک لراوستا زمونگ دا سخکل پیغمبر مبارک دے او دقا وقت کی سوئی بلانا او ابی لحب پس ابی لحبا و تیوالے مبارک شرا شروالے پیداش چاہتا چی اللہ دار شبرین خیرے کلی دی غمرہ منڈکا چی دروازے کلاو کا چی دا سیو کتا دا محبت نظریو نکا خسر بیاو گوتے انقلاب کی خوشحالے کرانا ورطوے سویبے تاما بانے دا دیر وارا زیریو که دا دیر وارا پذیری کی تم آزاد کی یو گو تک انقلاب راوے نور تمام بدن اے لان دے پاتے دے یو گو تک انقلاب راوے چکل ابی لحب وفات شا حضرت عباس سے مبارک پا خوب کیولی در ورطویو ابی لحب اللہ جل جلالہ در سرکم معاملو کلا دے ورطوی فوقی نارن تحتی نارن یمینی نارن شمالی نارن قدامی نارن خلفی نارن ورطوی برارا بانے اور دے لانے اور دے خی طرف تور دے گس طرف تور دے وانے اور دے شاہ تور دے ورطوی باباس مبارکہ دا اللہ تعالیٰ پازابنو بانے پروتی ما غرق شما تبو برباد شما خوچی ہر کلہ دا گل مبارکہ و رض راشی مادم دینی منوری دا جانان پرات لو باندے سوی بیت دا یوگو تا خوزولے وا ددگا یوگو تی پا خوزیدو خوشالے کی رب العالمین ما سردون میرا بانے کرم نوازے اکڑلے احسانات را سر اکلا چی دا ہر گل پا رزبانے رب العالمین جل جلالہ مال پا جہنم کی دا حضور مبارک دا خاطرہ دا دو گتو پا منس کی مزیداری یخی یخی برا کیا ما تو حضور مبارک دا خاطر یخی یخی اوبا ملاوی نوچی مسلمان دوان استرگے دوان لا سنو دوان اخبے او دری سوش پی ترگون دا اللہ دا نبی پا محبت و تابدارے کی خودے نو اے مسلمان سنگبت جہنم تلار شیا تاکہ دا اللہ مین دا تاکہ دا مدینی منوری دا جانان مین دا دی خبرو بان اکتفا کوما
इंशाअल्लाह रवान भी उसरा द पैगंबर पाक मुबारक द मदीने द जाना द मशवाली जिंदगी से जे पूरे बे इंशाअल्लाह वयु रिजल्ट न बिया पेश कऊ चचा मीन कड़े दा व तखैर मिलो दे कन दे चा मीन न द कड़े गतन द मिलो बद हुजूर मीना दा सड़े कमाल तरसई दा सड़े रुतबे तरसई द ता अल्लाह पाक द दुनिया ओ द आखिरत खैरुन वर कई बरकतुन वर कई इज्जतुन वर कई खुशहाले वर कई अल्लाह रे जमून उस्ताद सो द टोलो पे ओजे दक खुशहाले नसीब के मीन बोले नवाज सरामीन हो जमुंग दख कोली महबूब जुल्फे होसनदारी दी डीरी मजेदार वल्ला डीरी मजेदार डीरी मजेदा वल्ला मीने मीने वयो द कसान जानी के डीरी मजेदार वल्ला डीरी मजेदार और डीरी मजेदार वल्लाह ओ ज़मुन दख कोली महबूब जुल्फे होसनदारी दे डीरी मजेदार वल्लाह डेरी मजेदार और डीरी मजेदार वल्लाह और सिफत ये शिवी पा कुरान दे और मैं बिपागनी सुबहान दे सुबहान अल्लाह मैं बेपागनी सुबहान सिफत ये शिवी पा कुरान दे मैं बेपागनी सुबहान मैं बेपागनी सुबहान ओ खुरमा कसम खुरमा कसम मशको अंबर न खुशबूदारी दे डीरी मजेदार वल्लाह और डेरी मजेदार वल्लाह डेरी मजेदार और ज़मुन दख कोले महबूब जुल्फे होसनदारी दे डेरी मजेदार वल्लाह डेरी मजेदार और डेरी मजेदार वल्लाह और दार तक जुल्फ आशिकान परवाए हिस्न वापजान सुभान तेरा कशीद अच्छा खुले कार की सुभान अल्लाह हुए कना और दार तक जुल्फ आशिकान परवाए हिस्न वापजा परवाए हिस्न वापजाना पदार खतले आशे कर्ब हजार वारी दे डीरी मजेदा वल्ला डेरी मजेदार दीनो डेरी मजेदा या अल्लाह जिसो मीने मीने दाना तो इस सरज में उरला नंबर 1 जास के बोजामी ज़मुन दख खोले महबूब जुल्फे होसनदारी दे डीरी मजेदा वल्लाह डेरी मजेदार दीनो डेरी मजेदा वल्लाह औशपद मेराज किला मकान है अल्लाह बलीली उखबल जानता शपद मेराज किला मकान है अल्लाह बलीली उखबल अल्लाह बलीली उखबल औशपद मेराज के तली बाजदार शपालारी दे डीरी मजेदा वल्लाह डेरी मजेदार दीनो डीरी मजे ज़मुन दख खोले महबूब जुल्फे होसनदारी दे डीरी मजेदा वल्लाह डेरी मजेदा और डेरी मजेदा अशिक भी हजरती बिलालो
محبوب مین کی خوشالو او عاشق بھی حضرتی بلالو د محبوب مین کی خوشالو د محبوب مین کی خوشال تھلی بلالنا بدسرو وینو داری دے دیری مازیدہ واللہ دیری مازیدار دینو دیری مازیدہ واللہ دیری مازیدہ زمون زخ کولی محبوب زلف حسن داری دے دیری مازیدہ اور دیری مازیدار واللہ او ہدایت شسائل استائمہ تل دا محبوب ناتو نوائمہ تل دا محبوب ناتو نوائے تل دا محبوب ناتو نوائے دول زلفی جبین بانی تاری تاری دیری مازیدہ اور دیری مازیدار واللہ زمونگ دخ کول محبوب زلف حسن داری دیری مازیدار اور دیری مازیدار واللہ دیری مزیدار واللہ دیری مزیدار دی درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وعطرته بيد كل معلوم لك يا لازم بحال بان رحمو گناہوں بارندہ فی قلم راکا ہر قسم ظالمان بدماشانو کی نگر منافقان وکاران مفسدان حاسدان زمکی دا اسمان دا عذابونو تانو تاسونو اسپتالونو غمونو دردونو افتونو حادثات سماوی اردینا نصافی حادثونا خود ہر قسم تکلیفونو دردونو نا غلور ڈاکوانو مفسدانو نا اے اللہ ہر قسم غمونو دردونو نا اللہ دا ٹول ملگری سرزمامہ حسامن کی بچو صاحب یا اللہ زمون دے فیری طریقت رہبر شریعت مولانا غلام نقشبندی سے قبر بانے انوار و برکات پیر محمد طیب سے اللہ قبر کی خوشحال بابا سے رحمت اللہ علیہ درجات بولن دامان بابا شیب تگی و پھر صبح ٹول اولیاء صلحات قیام شائع سرزم دو والدین دو ٹول پا قبرون انوار و برکات صاحبان دا قدری مبارکی نقشبندی مبارکی سوردی مبارکی چشتی مبارکی در تمام اولیاء کرام سردار قطب ربانی محوی سبحانی دا شیخونا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ درجی اللہ بولے شیخ جنید صرف ساتھ سے بڑی صرف سرکاروں سے بین صرف دامان و بیتنگی فی صبح طول اولیاء صلحات قیام شائع زمون مشنا صاحب زمون طول حق داران درجی اللہ بولے یہ طول نیکان و صلحاو پا خاطر بانے اللہ مطول بانے رحمتنا ابا جی دا آغا دیر علاقی نراغی دعا و تو کی دا عمری پا محبت کی دی چی خدای پاکی اغا مبارک وطن دا طول مرگری دی اللہ سر زمان طول مرگری بیت اللہ شریف دا مدینی جانان لے وزی مرگری کی دنیا دے امرا لخدای خیستک کی خیرت امرا لخدای خیست دا سونا گلان مشران نوجوانان لرین اس دو نرازی پڑیر محبت و پڑیر مینا منگ بدلین شور کولے اللہ ردار شبرین نو لڑیر اجرون و ثواب نور طول مرگری دی اللہ پا خوشحال آباد کی سار کی زمانہ محترم فیر نعمت اللہ سیب دا اوراد نزید اللہ دا نمونو دا خل پیغمبر مبارک دا درودون ختم مبارک کی دیرا شقان غیل رازی سوکا ہنگ دی جمعی منزل رازی اللہ دا طول دا امین قبول و منظور کی خادمین معاونین اراکین مرگری لگیاوی دا قرآن کریم یار دی دربار شریف دا خدمتون ایک طول دی اللہ سرزماڑیر اجرون و ثواب نور دا طول مرگری اران دوستان اللہ پا خوشحال آباد لری اور دا سونا مرگری چرانگل کی شریح حاجتون لری طول دی اللہ شریح حاجتون برابر کی منگو تاثر خدینا صافی حادی سونا بچو ساتھی لایو مرگری و سونا مرگری دی اگیپا لایو بانے بار ملکون کی گورے غیل مسافر لدم اللہ دیر اجرون و ثواب نور کی منوال شہر زیدی خیر ولدمینی بدلے ور کی آمون تم دعا کے چلام نمر کا خیر سلگے پوری قرآن کریم و دین خدمت کی دا قرآن کریم دین خدمت تا پارا دنیا گوڑ گوڑ تورسی وصد خدای رضا و خدای دا قائد جہان جنت الفردوس کے مخدای آلہ و بالا مقام نصیب کی شفاعت مرگری آئے شاہن سے دی لگ جاری دا خدمتوں نکی مابینین
امين ارګه ټول الله پر اجر او ثوابونه ځن کدن کریم الله په زیبانه دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله لا اله الا لا اله